بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د قضاء حاجت شپږم ادب دا دی چې انسان د دې خبرې خیال ساتي چې د قضاء حاجت ته په داسې ځای کې نه ځي چې هغه ځایونه د خلقو د راجمع کېدو ځایونه د خلقو د ضرورت ځایونه، ځکه په دې سره د خلقو د ایذا خطر ده، خلقو ته به تکلیف رسي، خلق به درته بدې ردې وي، خلق به درته خیرې کوي، خلق به درته کنځل وي. او د دې باره کې هم یو دوه روایت راځي. یو روایت امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی د ابو هریره رضی الله عنه په روایت سره. په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام د دوو داسې کارونو نه مسلمانان منع کړي دي چې کوم دوه کارونه د لعنت باعث جوړیږي. هغه دا چې یو سړی بول و بار ته لاړ شي په هغې لار کې چې په هغې باندې خلق ځي راځي، او دغه شان دویم هغه ځای چې په هغه د خلقو د ناستې ځای یي، سوری یي، خلق هغې ته راجمع کېږي. او یو بل روایت امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی دی د انس ابن مالک رضی الله عنه په روایت سره، چې په هغې کې هغه فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د دریو ځایونو دسونه ځان ساتئ چې هغه د لعنت باعث جوړیږي. په هغې کې د قضاء حاجت نه ځان ساتئ، او هغه یو دا چې د خلقو د اوبو د ډکولو کوم ځای چې خلق هلته ځي، ګودر وغیره، او دویم هغه لار چې په هغې باندې خلق ځي، د خلقو لارې او د لارې په منځ کې څوک قضاء حاجت وکړي. او دریم د هغه ځای چې خلق هغې ته راجمع کېږي، د سوري ځای او په هغې کې خلق خپل بحث مباحثه کوي، هلته ناست دي. نو د دې خبرې انتهایي خیال ساتل پکار دي چې مونږه چېرته هم داسې ځای کې بول و بار ته نه ځو چې هغه ځای د خلقو د ضرورت ځای، د خلقو د راجمع کېدو ځای، او په هغې سره به خلقو ته تکلیف رسي او خلق به مونږ ته بدې ردې وي.